له کرونا وایرس له امله له بندیانو سره څه وسول؟ راځئ دا ټول مطالب په همدې ویډیو کې راسره تر پای وګورئ تر څو له حقیقتونو خبر شئ. په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. له کرونا وایرس څخه د مخنیوي په خاطر د ننګرهار او بغلان ولایتي چارواکو د دغه ولایتونو څخه 122 بندیان خوشي کړل. نن دوشنبه د روانې مارچ میاشتې په 13مه نیټه د ننګرهار له زندان څخه 46 او د بغلان له زندان څخه 80 بندیان خوشي شول. دا په داسې حال کې ده چې حکومت غواړي ټول هیواد له زندانونو څخه 10,000 هغه بندیان خوشي کړي چې دوسیې ډېرې جدي نه دي. دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې تېره ورځ د هرات له زندان څخه هم 500 بندیانان خوشي شول. دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې تېره ورځ د هرات له زندان څخه هم 500 بندیان خوشي کولو پرېکړه د دغه ولایت د زندان مدیر ښاغلی میوند صمدي رسنیو ته ویلي چې د مرکزي حکومت په لارښوونه دغه بندیان چې د قید مودې کمې او جرمي ګراپې ښکته دی خوشي کېږي. له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره حکومت په ډېرو ولایتونو کې د پام وړ اقدامات کړي دي څو وکولی شي د دغه وبا ناروغي د خپرېدو مخه ډوبه کړي. د هیواد په زندانونو کې د بندیانو خوشي کول داسې مهال پیلیږي چې په دې وروستیو کې طالب اورپکو هم له دولت سره پر خپلو بندیانو اندېښنه څرګنده کړه. دوی په دې وروستیو کې له امریکا سره د شوي توافق نامې له مخې په دې هڅه کې دي چې خپل 15,000 زندانیان خوشي کړي. خو دولت ټینګار کوي چې که زندانیان خوشي کوي نو طالب اورپکي به خپل تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راولي او بین الافغاني مذاکراتو ته به چمتووالی ونیسي. د افغانستان په زندانونو کې زرګونه کسان بندیان دي چې لویه برخه یې په ترهګریزو بریدونو، جنایتونو او جګړیزو سیمو کې د پایلټ پر مهال د وسلوالو طالبانو له ډلې څخه نیول شوي دي. په ورته وخت کې حکومت هم د طالبانو د 100 بندیانو د خوشي کولو وعده هم کړې ده. دوی وایي چې دا کار د حسن نیت او د بین الافغاني مذاکراتو ته چمتووالی په موخه کوي. ټاکل شوې ده چې د همدې 100 بندیانو د خوشي کولو په بهیر کې د طالبانو د تماس 10 کسیزه ډله نن کابل ته راشي او د بګرام له زندان څخه چې حکومت به یې کوربه وي 100 کسه بندیان خوشي کړي. تر دې مخکې 2 ځله کابل ته د همدې طالب استازو راتګ ځنډېدلی و. ویل کېږي یاد شوي پلاوي به له دوحې څخه راځي او څو ورځې به د بګرام په نظامي اډه کې تم شي. په ننګرهار او بغلان کې د خوشي کېدونکي بندیانو د بند مودې هم کمې ښودل شوي دي. دا اقدام له کرونا وایرس سره د مبارزې په نیت دوستانو له بند څخه د بندیانو خوشي کېدل تاسو څه نظر لرئ؟ راځئ خواږه نظرونه په کمنټ کې راسره ولیکئ. که ویډیو مو خوښه شوي نو حتما لایک او شیر یې کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو نیوز چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه، ښه وخت درته غواړم.